Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on va apprendre quoi en français? On va apprendre aujourd'hui 5 verbes en français. سلامونه لیکي ملګرو چې روغ او جوړ صحت په جامو کې وپټیاست. نن په فرانسوي ژبه کې څه زده کوو؟ 15 فعلونه زده کوو. 15 فعلونه په اوسني وخت کې د هر فعل لاندې به 3 دانې جملې هم ولرو. نو فعلونه ډېر اړین او ضروري دي چې د یوې ژبې په زده کړه کې موږ سره مرسته کولی شي ترڅو موږ یو ډیالوګ جوړ کړو، یو مکالمه، یو خبرې اترې جوړې کړو. نو ډیر ونه په تمه کوم راځي چې دا ویډیو تر پای وګورو او دا فعلونه زده کړو او دا ډیر اړین او ضروري فعلونه هم دي یاد یې مه باسئ کولای شئ چې له ځان سره نوټ هم واخلئ راځي چې زه دا زده کړو په نورو ویډیوګانو کې به ان شاء الله موږ فعلونو ته دوام ورکوو راځي چې زه په فرانسوي ژبه کې 15 اړین فعلونه لومړی خو چې دی موږ د فعل مصدر زده کوو یعنی خپله فعل چې کوم دی هغه زده کوو او دوهم چې دی له هغې سره به فعل په پښتو ژبه کې لیکلی وي او د پښتو ژبې معنا هم ورسره وي او بل چې دی کنژوګیزون چې دی یعنی د فعل تلفظ کول په ټولو ضمیرونو باندې او په اوسني وخت کې به وي او د دې ترڅنګ به موږ فعل سره یو څه دانې جملې هم وي مثالونو سره چې پښتو تلفظ به هم ورسره وي نو راځئ چې هر فعل همدا ډول تشریح کړو لومړی چې دی هغه د اتخ فعل دی اتخ اوسېدلو ته ویل کېږي یا شتون لرل معنا د موجودیت هویت یا حالت ښکارندویي کوي لکه زه یم ته یې هغه ده یا هغه دی نو راځئ چې اوسنی حالت یې په ګډه زده کړو او دا هم د فعل ټول مکمل کنژوګیزون دی چې باید ټول زده شي لومړی دی je suis زه یم tu es ته یې ښه لکه څنګه تاسې ګورئ د ایل او ال دواړه یو ځای لیکل شوي دي خو تاسې کولی شئ بېلابېلې ولیکئ او دمغه ډول راځي ایل ای یا ال ای هغه دی یا هغه ده لکه نارینه او ښځینه نو بل چې دی nous sommes مونږ یو او vous êtes تاسو یاست ایل او ال sont بیا دواړه یو ځای دي یعنی هغوی نارینه یا هغوی ښځینه هغوی دي لکه موږ پښتو کې وایو چې هغوی دي او دلته هم یو څو دانې جملې لرو د اتخ فعل په اړه باندې لومړی دی je suis professeur دلته تاسې کولی شئ چې په پښتو ژبه هم تلفظ وګورئ نو ښایي ډېری وخت سم نه اوسي یو خیر تاسې هغه ډول تلفظونه زده کوئ چې کوم ډول تلفظ کیږي لکه زه ښوونکی یم نو زه ښوونکی نه یم زه یوازې تاسو ته لارښوونه کوم elle est fatiguée یعنی هغه ستړې ده هغه میرمن یا هغه جلۍ ستړې ده nous sommes à la maison موږ په کور کې یو دوهم فعل چې دی هغه avoir یا لرل دي نو معنا د نیولو یا اخیستلو یا قبضه کولو لپاره کاریږي پریزان په اوسني وخت کې دا هم ټول د فعل مکمل شکل دی زه لرم tu as ته لرې il a هغه لري یا هغه نارینه یا هغه ښځینه nous avons موږ لرو vous avez تاسو یې لرئ یا تاسې یې لرئ ils ou elles ont هغوی لري ګوره بیا هم ایل او ال ته دواړه یو ډول فعل کاریږي نو ماغه یو دانه ورته لیکل شوی دی تاسې کولی شئ یوازې مغه زون وکاروئ یا ایل یا ال خو لیکلو کې توپیر کوي او غږونو کې هېڅ توپیر نه کوي او دلته هم یو څو جملې دي لومړی جمله ده j'ai une idée یعنی زه یوه مفکوره لرم یا زه یو فکر لرم دوهمه جمله ده tu as une sœur ته یوه خور لري دریمه جمله ده ils ont des enfants یعنی هغوی ماشومان لري او دریم فعل چې دی هغه aller دی aller د تللو فعل دی معنا د تللو حرکت کولو یا ځای ته د رسیدلو معنا لري او پریزان په اوسني وخت کې دا هم فعل د فعل مکمل شکل دی je vais
زه ځم. Tu vas ته ځې. Il elle va هغه ځي یا هغه نارینه یا هغه ښځینه ځي. Nous allons موږ ځو. Vous allez تاسې ځئ. Ils elles vont هغوی ځي. هغوی نارینه یا هغوی ښځینه. او دلته هم یو څو جملې لرو د همدې فعل لپاره. Je vais à Paris. Je vais à Paris. زه پاریس ته ځم. Nous allons à l'école. موږ ښوونځي ته ځو. Ils vont au travail. هغوی کار ته ځي. او څلورم فعل چې دی هغه د فعل دی. فعل تر سره کول یعنی د کولو فعل دی. معنا د کار فعالیت یا عمل تر سره کولو معنا لري. نو دا په خزان اوسنی وخت کې. دا هم د فعل مکمل ډول دی. Je fais زه کوم. Tu fais ته کوي. Il elle fait هغه یې کوي یا هغه نارینه یا هغه ښځینه. Nous faisons مونږ کوو. Vous faites تاسو کوئ. Ils elles font هغوی کوي یا هغوی نارینه یا هغوی ښځینه. همدا ډول د دې فعل لپاره هم درې دانې جملې لرو. Je fais la vaisselle. ګوره فعل چې دی د کولو فعل دی. la vaisselle یعنی د لوښي مینځل یا د لوښو پاکول. نو دلته مونږه پښتو کې کوی چې زه لوښي کوم نه، خو زه د لوښو کارونه کوم، یعنی زه د لوښو کار تر سره کوم، زه لوښي مینځم. Tu fais du sport ته ورزش کوي یا ته سپورت کوي. Ils font du bruit یعنی دا هغوی چې دی شور کوي. هغوی شور کوي یا هغوی ښځینه یا نارینه هغوی شور کوي. او پنځم فعل چې دی prendre د اخیستلو په معنا دی. د نیولو، اخیستلو یا قبضه کولو لپاره کاریږي. صرف کول په اوسنی وخت کې په خزان. نو دا هم د فعل مکمل ډول دی. Je prends زه اخلم. Tu prends ته اخلي. Il elle prend هغه یې اخلي، هغه نارینه یا هغه ښځینه یې اخلي. Nous prenons مونږ اخلو. Vous prenez تاسې اخلي. Il elle prend هغوی اخلي. دلته د اخر کې د ant چې دا نه تلفظ کیږي، یوازې مغه prend تلفظ کیږي. خلاص prend. او دلته هم د دې فعل لپاره درې دانې جملې لرو. Je prends mon sac زه خپل بکس اخلم. Tu prends une décision decision چې د پریکړې ته ویل کیږي، یعنی ته په خپل ځان باندې یو پریکړه اخلي. نو دا د ته یو پریکړه کوي. Il prend le train هغوی ریل ته خیږي. یعنی هغوی ټرین نیسي یا ټرین ته پورته کیږي. نو همدا ډول ټول یو ډول معنا ورکوي، خو دلته په دې ډول باندې معنا شوی دی. ملګرو که چیرې تاسو ویډیو تر پایه لیدلې وسیږي نو لاس پورته کړئ او راته ولیکئ چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که چیرې بیا هم غواړئ چې نور درسونو ته دوام ورکړو او په دې برخه کې لا ډېرې ویډیوګانې جوړې کړو، نو حتما راته د کومنټ په برخه کې ووایئ. ځکه چې زه ګورم په اخر کې ډېر کم ملګري دي چې ویډیو تر پایه ګوري، په داخلي ویډیوګانې هیڅوک هم نه ګوري او څوک کومنټ لایک نه کوي، ویډیو نور سره نه شریکوي. نو همدا لامل کیږي چې زه لیوالتیا له لاسه ورکم او وخت ورنه کړم ډېرې ویډیوګانو ته. ځکه که چیرې څوک ګوسیږي چې ملګري ډېر ویډیوګانې وګوري، ډېر ملګرو تاسو ویډیو نشر کړي، ورته ورسوئ، نو موږ به نور ویډیوګانو ته هم په دې برخه کې دوام ورکړو. ځکه چې مصروفیت ډېر دی، همدې لپاره ډېر وخت نشو کولی چې ویډیوګانې زر جوړې کړو اپلوډ کړو. نو همدا هم لامل کیږي چې یو خو څوک نه وي چې ویې ګوري.
دا تر ټولو لوی لامل دی. که هر څه هم وخت کم وي خو موږ هڅه کوو چې وخت ورته پیدا کړو، خو بیا هم پارل. نو میرسی بوکو او ډیره مننه چې تر دې ځای مو ویډیو را سره ولیدله او په کومنټونو کې مو د فرانسوي ژبې جملې له یاده مه باسئ. دا ستاسو لپاره یو تمرین دی.